د نبی علیه السلام په غزاګانو کې یو مشهوره غزا چې دا هغه غزا د غزوه خندق ته چې دې ته غزوه احزاب هم ویلی شي. غزوه خندق ورته ځکه ویلی شي چې په دې کې خندق کنده کنستلی شوې وه، او غزوه احزاب ورته ځکه ویلی شي چې احزاب جمع د حزب ده او حزب په عربی کې ډلې ته ویلی شي. او په دې غزا کې د عربو مختلفې ډلې یو ځای شوي وي د مسلمانانو خلاف، نو ځکه ورته غزوه احزاب هم ویلی شي. غزوه احزاب یا غزوه خندق دا په 5م کال د هجرت د نبی علیه السلام شوی دی. د شوال میاشت و د ورکوټي اختر میاشت. د بنو نذیر یو کسو چې د هغه نوم حوی ابن اخطب و. دا بنو نذیر یهود و او نبی علیه السلام د مدینې منورې نه جلا وطن کړي و، ایستلي و د مدینې منورې نه. نو د هغه غصه په زړه کې وه. نو دا حوی ابن اخطب د مکې په قریشو پسې لاړ، مشرکین مکه پسې، او هغې ته یې وویل وی مونږ هم ستاسو ملګري یو، او په مدینه منوره کې زمونږ وروڼه بنو قریظه هم پاتې کیږي، هغه به هم ستاسو ملګري، او د خیبر چې کوم یهود دی هغه به در سره ملګري، او ګرځو د عربو چې څومره قبیلې دي دا ټولې راټولو، او راځئ چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو، ختم یې کو بیخکني وکړو، په مدینه منوره باندې حمله کو. نو د مکې مشرکین چې دا خو د نبی علیه السلام د مخکې نه دشمنانو د مسلمانانو د بیخکنۍ پسې هغې هسې لګېدلي وو، خو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي، ځکه خپل انجام په غزوه بدر کې هم لیدلی او په غزوه احد کې هم لیدلی، نو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو حمله وکړي. نو دی حوی ابن اخطب ورته وی دا ځل در سره مونږ تمام عرب یو ځای کوو او راځئ په مدینه منوره به حمله وکړو، مسلمانان به ختم کو. د مکې مشرکین په دې باندې رضا شو. بل یو کافر د هغه نوم دی کنانه ابن ربیع، دی لاړو او د مکې او د مدینې منورې په دې منځ کې یوه قبیله پاتې کېدله چې هغې ته به بنو عطفان وي. نه بنو عطفان چې دا اجرتیان خلک وو، هسې د سارا غونته خلک خو اجرتیان وو، چا به چې مړی کو دوی له به پیسې میسې ورکړه، دوی به پیسو باندې مړي کول. نو دا کنانه ابن ربیع په دې بنو عطفان پسې ورغې، ویره تاسو د مکې د مشرکینو ملګرتیا وکئ، ځکه ستاسو دین او د دوی دین خو یو دی، مسلمانان ستاسو هم دشمن دي، د مکې والو هم دشمنان دي، هغې د حملې اراده کړې ده، نو تاسو ورسره ملګرتیا وکئ چې دا مسلمانان په یړه باندې ختم کړو. دا خو اجرتیان خلک د هغوی خو د پیسو سره کارو، نو تمه یې وله هم ورکړه، تمه یې وله دا ورکړه وی د خیبر چې څومره کجوري کېږي که نه، د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکړو. اوس دا خو لوی مال دی که نه، یو سړي ته ووایي زما ملګرتیا وکړه او د بونیر چې څومره غنم دي نو دا نیم غنم به تاله درکومه، نو دا خو څه لږ فصل نه دی. نو کنانه ابن ربیع دی بنو عطفان ته وویل وی د خیبر چې څومره کجوري دي، مشهورې کجوري دي، د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکو، خو ملګرتیا خو وکئ. بنو عطفان هم تیار شو، دا خو سخت جنګجو خلک و، مړي به په پیسو کول، بدماشان به خلکو له ورکول په پیسو باندې، دوی ورسره ملګري شو. دلته نبی علیه السلام ته خبر راورسېدو چې یاره بنو نذیر یو چال چلولی دی، هغې په خپله هم د خیبر یهود هم د مکې مشرکین هم بنو عطفان هم دا ټول راجمع شوي دی او په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي. څه وکړو؟ نبی علیه السلام پریشانۍ کې شو. دلته نبی علیه السلام خپل صحابه کرام راټول کړو په مسجد نبوي کې، مشوره ترې نه اخلي. څه وکړو؟
ټول عرب زمون خلاف یو ځای شوي دي په مونږ باندې حمله کول غواړي څنګه به ځان بچ کړو تاسو ماله مشوره راکئ هر صحابي به مشوره ورکوله جدا جدا په دې کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنهم ناستو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فاسدو پیدا الله پاک پیغمبره مونږ باندې په پارس کې چې کله داسې هنګامي حالات راغلو یو مشکل به راغلو نو مونږ به یو کار کوو د کم طرف نه به چې مونږ ته خطره وه مونږ به هغې طرف ته کنده وکنسته خندق وکنستو بس دی خوا به مونږ ناستو دشمن به چې د کندې غاړې له راغې په مونږ پسې به نه شو راتلی ځکه اوښان دي اسونه دي پیدل دي دا خو په هوا نه شتلی که نه نو د خندق نه به دې خوا نه شو راتلی نو دشمن به هخوا پاتې شو مونږ به دې خوا پاتې شو نبی علیه الصلاة والسلام ته دا مشوره ډېره زیاته خوښه راله د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی راځئ چې په دې باندې عمل وکړو نو جبل سلع ورته ویلی شي د هغې خواته نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم مدینې منورې ته د را داخلېدو لار وه هلته نبی علیه الصلاة والسلام په خپله نقشه کېښودله داسې کرښې په خپله راوکاږلې د خندق 10 میله خندق و 10 میله خندق او 10 ګزه 10 کسانو ته حواله کړو وی 10 کسه به 10 ګزه ځای څه کوي کني دا نبی علیه السلام په خپله دا نقشه ورته وکړه صحابه کرام شروع شو خندق کني او نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم لګیا دی خندق کني د خندق پوره کامل کېدل دا صرف په 6 ورځو کې وشو 10 میله خندق په 6 ورځو کې وکنستلی شو دا وکنستلی شو بعض روایتو کې راځي 20 ورځې بعض روایتو کې راځي 6 ورځې هم محدثینو تطبیق داسې کړی دی وی خندق کنستلی شو په 6 ورځو کې بیا د نور څومره بچو تدابیر چې دي هغه صحابه کرامو چې پوره کول په هغې باندې 20 ورځې لګېدلې وي خو خندق پوره شوی و په 6 ورځو کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم لګیا دی حدیث مبارک کې راځي جابر رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام مې په خپله ولیدو چې د نبی علیه السلام په خېټه مبارکه باندې خاورې پرتې وي مونږ به خاورې ورته اولې نبی علیه السلام به هم خاوره ورته اوله مونږ به ګټې اوچتولې نبی علیه السلام به په خپله هم څه اوچتولې ګټې اوچتولې د صحابه کرامو سره په خپله باندې لګیا دی او چې د خندق شروع کوله نو حدیث مبارک کې راځي ړومبۍ کوداله نبی علیه السلام په خپله راواچوله او بسم الله یې وی او ګزارې راواچو بسم الله سره شروع کړه بیا صحابه کرام شروع شو هر 10 کسانو خپل خپل ځای کنستو چې کله خندق کنستلی شو نو صحابه کرامو د ډېرې جذبې نه شعرونه شروع کړو یو صحابي پکې چغه وکړه وی نحن الذي بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا ور ستړي و کنه صحابه کرام ستړي و ډېر زیاتو یو بل ته قات سالم و بل ته سخت جمع و ډېر سخته یخني و یخ بادونه چلیدل په دې یخنۍ کې به سړي هسې لوږه ډېره لګي نو یخني هم و بادونه هم یخ چلیدل او ډوډۍ هم نه وه او کنستل هم ډېر زیات و نو یو صحابي پکې شعرونه شروع کړو وی نحن الذي بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا موږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې خبره باندې بیعت کړی دی تر څو چې موږ موجود یو باقي او موږ به جهاد کوو موږ په دې خبره د نبی علیه السلام سره څه کړی دی بیعت کړی دی د نبی علیه السلام خوشحاله و چې د الله پاک پیغمبر ګورې موږ وروستو کېدونکي نه یو موږ ستا سره ولاړ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د هغې دا شعرونه واورېده که نه نبی علیہ السلام ورته جواب په شعر کې ورکړو وی اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره الله ژوند چې دی دا خو د آخرت ژوند دی د دنیا بس ژوند دی الله ژوند د آخرت دی نو فاغفر للانصار والمهاجره الله د انصار و مهاجرو ته مغفرت نصیب کا الله دوی ته بخنه وکا او کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه لا خیر الا خیر الاخره فبارك في الانصار والمهاجره الله خیر خو د اخرت خیر دی الله د مهاجر او انصار لډیر برکتونه ورکا نبی علیہ السلام به دا جواب ورکو او د هغې طرفه به ورته صحابه کرام وویل نحن الذي بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا
او یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی والله لولا الله ما اهتدينا فانزلنا سكينه علينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام اللاقينا. نبی علیہ السلام فرمایل وی الله کو تا مونږ ته هدایت نه وکړې کنا تا مونږ ته هدایت نه وکړې نو ولا تصدقنا ولا صلينا نه به مونږ صدقه ورکړو نه به مونږ مونږ کړو. وثبت الاقدام اللاقينا الله کوم د کافر سره مخامخ شو الله زمون قدمونه مضبوط وساته. نبی علیہ السلام به دا اشعار ویلو دا غالبا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار دي. نبی علیہ السلام په خپل اشعار نشو وی نبی علیہ السلام په خپل اشعار نه جوړ دا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار دي. نبی علیہ السلام په دغه مکبانی صحابه کرام ته ویل دیو جن علماء لیکي وی کو چرته داس یو مکوي چې ته د مرګرو جذبه روچتای مرګري ستړي شوي دي هغه په جذبه کې راولي وی د هغې دپاره ته اشعار ویلی شي خو دیني اشعار دیني اشعار ته ویلی شي لکه په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویلی دي او نبی علیه الصلاة والسلام هم اشعار ویلی دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنه ابینا. الله دې خلکو په موږ باندې ډېر ظلمونه کړي دي د مکیوالو په موږ باندې ډېر ظلمونه کړي دي. دوی اراده کوله چې موږ کفر او شرک ته واپس کړو خو ابینا موږ انکار کړی دی. موږ څه کړی دی نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وفرمایل وی ان ارادوا فتنه ابینا دوی اراده کوي چې موږ کفر ته واپس کړو موږ انکار کوو. نو صحابه کرام به ورسره په جواب باندې په تیز اواز وی ابینا ابینا موږ انکار کړی موږ کفر او شرک ته واپس نزو. دا اشعار به ویل نبی علیہ السلام او صحابه کرام سره برغلګیو. دیو جن علماء لیکي وی چرته داس یو مکوي چې پای کې مرګري ته په جذبه کې راولي خوشحالي نو ته دینی اشعار ویلی شي دینی اشعار ته ویلی شي. ها داسې اشعار من دي چې په کومو کې د ښځو صفت کیږي او د هغې د کپړو صفتونه پکې کیږي او د هغې د جسم صفت پکې کیږي لکه کم چې دا ډمان دا ټفې مفې کوي که نه دې نه احادیث مبارکو کې من راغلی ده. داسې اشعار ویل جایز نه دي. ها داسې اشعار ته ویلی شي چې په هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام مدح او صفت بیانېږي او د الله مدح پکې بیانېږي. داسې اشعار ته ویلی شي. بیا حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویلو. یو ځل مشرکین مکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې څه ګستاخانه اشعار ویل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد پکې بیان کړو. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله پاک پیغمبر جواب ورکم په اشعار کې ول جواب ورکم داسې جواب ورکم چې یاد به ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی حسان ابن ثابتا کیف بنسب زما د نسب سره بسکای کیف بنسب زما د نسب سره بسکای تب قریش په بدو یادای کنا تب بنو هاشم په بدو باندې یادای کنا نو دا خو زما نسب دی نو تر قیامت پورې به خلک بیا دوی ته پاتې را دی وی په اشعارو کې به یادای نو کیف بنسبی دا خو زما د نسب خلک دی نو ته چې دوی په بدو یادای نو دا خو زما د نسب بد بیانول دي تر قیامت پورې. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایل پیدا الله پاک پیغمبر تماله اجازت راکا ستا نسب بت داسي وباسم لکه دوړونه چې خلک ویخته وباسي لکه دوړونه چې ویخته وباسي کنه داسې به ستا نسب ز سیټ ټکم ستا د نسب نوم به پکې نه راځي خو ماله اجازت راکا چې صرف ستا د طرف نه ولزه جواب ورکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اجازت ورکو. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په مدح کې اشعار شروع کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره خوشاله شو وی الله د حسان ابن ثابت حفاظت په جبرئیل امین سره وکا. د حسان ابن ثابت حفاظت په چا سره وکا په جبرئیل امین سره الله د حفاظت وکا. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې په صفت کې اشعار ویل جایز دي. یو ځل په مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ اشعار شروع کړو. عمر رضی الله تعالی عنہ غوسه شو وی حسان په مسجد نبوي کې د نبی علیہ السلام په جمعات کې ولاړ او ته اشعار وای. نو حسان ابن ثابت وی ابو هريره څه شو مال ابو هريره لګرا ولای وی ابو هريره ته وایا ابو هريره ته وایا حدیث چې ما په دې مسجد کې د نبی عليه الصلاه والسلام د وړاندې اشعار ویلي دي او نبی عليه السلام مال داد را کړی دی ما ته شاباسه را کړی دی
نو علما لیکي چې په مسجد کې داسې اشعار ته ویلی شي چې پای کې د نبی علیه الصلاة والسلام صفت بیانېږي. د نبی علیه السلام پکې څه بیانېږي؟ صفت بیانېږي. ها نو دا نعتخوانان چې کمی د دوی قدر پکاري، د دوی عزت پکاري، خو هغه نعتخوانان چې کم نیکمله نعتخوانان نیکمله نعتخوانان چې د نبی علیه السلام صفت بیانې، مدح بیانې، د هغې عزت پکار دی، د هغې احترام پکار دی. ها کم کسان چې نعتونه د ټپو په طرز باندې کوي، داسې نعتونه او داسې نظمونه ویل بیا جایز نه دي. چې هغه د ګانو په طرز باندې نعتونه وایي نو داسې جایز نه دي. ځکه چې د نعت شروع کی، نظم شروع کی، نو یو بل ته به دوه تنه سترګې وویل لکه د پلانکۍ ګانې په طرز یې راواغست، نو چې ستا په نعت باندې هغې ته ګانې یادېږي نو دا به ته کومې ثواب ولري. نو داسې نعتونه ویل نه دي پکار. ها نو خبره مې دا کوله چې نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه خندق کې صحابه کرامو هم اشعار ویل او نبی علیه الصلاة والسلام به ورله هم څه ورکو؟ د شعر جواب ورکو. خندق کنستل کېدو لسو تنو ته لس ګزه ځای ورکړو چې دا بکنی دا بکنی. نبی علیه الصلاة والسلام هم د نخو کسانو سره ملګری شو، لسم یې ځان حساب کړی و، لسم پکې نبی علیه السلام پخپله و. نو هلته صحابه کرامو د هغې په حصه کې په هغې کنده کې غټه راله، لویه تیږه پکې راله. نو اوس هغه خو ماتول پکار و، ځکه که هغه پرېښودلی شوی خو کافر به بیا راوښتېدل که نه. ټولو صحابه کرامو فی وس وکړو خو ماته نه شوه. یو صحابي راغی د الله پاکه پیغمبره زموږ په هغې حصه کې ګټه راغلې ده، ټول ملګري پرې ستړی شو او ماتېږي نه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي زه درکوزېږم، زه درکوزېږم. راغی نبی علیه الصلاة والسلام پخپله او داسې هغه پلک یا سخسوره یا هر شی هغه یې راواغستو. چې هغه یې راواغستو حدیث مبارک کې راځي، جابر رضی الله تعالی فرمایي وایي چې نبی علیه السلام ګزار را پرېښوده، زه ډېر سخت خفه شوم، زه ډېر سخت خفه شوم. ځکه خفه شوم چې نبی علیه السلام داسې لاسونه مبارک اوچت کړه که نه، نو د نبی علیه السلام خېټه مبارکه ښکاره شوه، پای پورې ګټې تړلی شوې وي. نبی علیه السلام ګېډه پټه ساتلې وه، خو چې داسې لاسونه یې اوچت کړو ګېډه مبارکه ښکاره شوه، پای پورې تیږه تړلی شوې وه. دا ګټه ولې تړلی کېږي؟ سړی چې کله ډېر زیات لوږی که نه نو وایي په دې ګېډه کې مې دننه سم اور بل دی. سړی چې ډېر وږی شي دا ګېډه دننه سوځي که نه، نو دا ګټه چې دا لږه یخی، دا د ګېټې له یخوالی ورکوي. او دویم دا دی چې خېټه بلکل تشه شي د ملا سره ولګي نو بیا بس دا نیغ ودرېدل مشکل شي، بیا ځکه چې دا ګېډه لاړه شي د ملا سره ولګي. نو داسې ګټه یې پرې تړلې وه چې د خېټې دا چپړوالی پرې لږ ختم شي، دا پرې لږه ډکه شي داسې. وی نبی علیه الصلاة والسلام په ګېډه مبارکه پورې ګټه تړلې وه، زه سخت خفه شوم. وی نبی علیه الصلاة والسلام چې داسې گزار اوچت کو که نه او دې ګټې له یې راواچو، نو نبی علیه السلام ورسره اواز وکړو الله اکبر، اواز وکړو الله اکبر. پلک چې څنګه په ګټه ولګېد که نه، وی د ګټې درېیمه حصه لاړه زره شوه، زره شوه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما ته د شام چابیانې راکړی شي، ما ته د شام کوجیانې څه کړی شوي؟ راکړی شوي. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زما د الله په ذات قسم چې د شام هغه سرې سرې ماڼۍ زه په خپلو سترګو اینمه، د شام هغه سرې سرې ماڼۍ زه په خپلو سترګو باندې اینمه. بیا چې دویم ګزار یې راواچو او نبی علیه السلام وفرمایل وی الله اکبر، نو د ګټ نیم ګټ لاړ داسې لاړو او د دې ګزار نه یو رڼا پورته شوه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ماله د پارس چابیانې راکړی شي او وی قسم په الله زه د مدین هغه سپینه ماڼۍ په خپلو سترګو وینمه. او دریم ګزار چې راواچو که نه وی الله اکبر، نو د دریم ګزار سره ګټ بلکل ریزه شو، شګې شوې او د هغې نه یې ورڼا پورته شوه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی قسم په الله د صنعا دروازې مې په خپلو سترګو ولیدې. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایل وی جبریل امین راغی او ما ته یې وفرمایل چې ستا امتیان به دغې ځایونو ته رسي، ستا امتیان به دغې ځایونو ته رسي. دا نبی علیه الصلاة والسلام لره یوه تسلي وه. تسلي دا وه چې اصل کې ډېره سخته وه، ډېر د سختۍ وخت و، ډېر د سختۍ وخت و. نبی علیه السلام چې خپلو صحابه کرامو ته کتل که نه، نو نبی علیه السلام په خپلو سترګو لیدل چې دا صحابه زما ختمېدونکي دي، دا صحابه کرام زما څه دي؟ ختمېدونکي دي. ولې؟ الله تبارک وتعالی
د هغې سختۍ ذکر کړی دی. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ ضاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. الله د هغې ټیم هغه سختي ذکر کوي که نه، وایي دومره سخت وخت و چې ستاسو سترګې بکې راوتې وي، دومره سخت وخت و که نه چې ستاسو زړونه مرکنډو ته رارسېدلي وو. خلک وایي زړه مې خولې له راغی که نه، دا زړه خولې له نه راځي، خو دا هسې یو متل دی. سړی چې ډېر زیات تنګ شي که نه، دا زړه ډېر ستړی شي، وایي زړه مې نور خولې له راغی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي وایي دومره سخت وخت و په غزوه خندق کې چې زړونه ستاسو مرو له راغلي وو، مرو له. نو نبی علیہ السلام ډېر سخت پریشان و. یو طرف ته تمامو عربو حمله کړې وه، بل طرف ته بې سر و بې ساماني وه، هېڅ نه و. نبی علیہ السلام ډېر سخت خفه و. الله تبارک وتعالی ورته په دې 3 ګزاره کې زیری ورکړو چې د الله پاکه پیغمبره فتح به مومئ، ستا صحابه کرام ختمېدونکي نه دي، مدینه منوره خو پرېږدوه، دا به یمن ته او فارس ته او صنعا ته رسي، هغې ځایونو ته به رسي. ستا سره دا فکر دی چې زما صحابه کرام به ختم شي؟ نه نه، ختمېدونکي نه دي. مدینه خو ستا دا د شام کلاګانې، د فارس کلاګانې، د روم کلاګانې به هم دوی فتح کوي. نبی علیہ السلام له الله تسلی په دغه ټیم کې ورکړه. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ما ته الله دا ځایونه وښول، دلته کې منافقینو پروپیګنډه شروع کړه، وی د 5 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د شام کلاګانې خوبونه یې نه، د 5 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او ځان له کندې کنې ځان بچ کوي، او د شام د کلاګانو خوبونه یې نه چې موږ به د شام کلاګانې فتح کوو، موږ به د فارس او د روم کلاګانې فتح کوو. وی داسې کې دا پروپیګنډې شروع کړې. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې مې وکتل نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته چې تک زیړ شوی د لوږې نه، د لوږې په ډېر سخت اثر دی، وی برداشت رانه ونه شو. لاړم کور ته، خپلې بیبي ته مې وی چې په کور کې څه شی شته دی، کور کې څه شته دی؟ وی هغې راته وی چې یو سوغ وربشې شته دی. نو یو سوغ چې دا 3.5 کیلو تینه جوړېږي، هغه وخت کې کیلوګان نو که نه، وی چې یو سوغ وربشې شته دی، 3.5 کیلو وربشې شته دی. وی ما ورته وی چې ته مې چنې ته کېنه دا 3.5 کیلو وربشې ته وړې که او کور کې یو چیلوګې وړوکې غونته ورغو مې ولاړو، مې زه ورته دا الالومه. ما نبی علیه الصلاة والسلام لوږې ولیده، زما نه نور برداشت نه کېږي، ځکه سړی خپله لوږه برداشت کولی شي، خو د مور د پلار د بچو لوږه نشي برداشت کولی. خپله بار څنګه برداشت کوي، خو چې کور ته راشي پلار دی وږي او مور دی وږي، برداشت ته چانه کېږي. نبی علیه السلام د صحابه کرامو پلار و، روحاني پلار و، زمونږ د ټولو روحاني پلار دی. نو جابر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام وږي ولید، نور رانه برداشت نه کېږي، هغه چیلې په خپل حلال کو، بیبي ته وایي ته دا وربشې وړې کوه، حلال یې کو، څرمنې تې ویسته. وی زما چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ووامه چې یاره ما لږ پخلی تیار کړی. هغه بیبي هوښیاره وه، هغه بیبي ورته وایي ای جابره لږ ودرېږه، خبره واوره، خبره واوره، تا ته فطر چې نبی علیه السلام ډېر زیات سخي دی، یوازې په خپله څه شی نه خوري. نو که تا ورته وایي چې ما ډوډۍ کړې ده، نو هغه صحابه کرامو ته وایي چې راځئ لکه جابر ډوډۍ کړې ده، خو ګورې لومبې به یې پوه کړي، هسې نه چې ما مختوره نه کړي. هغه راپسې ټول صحابه کرام راولي، بیا کور څه شي نه. نبی علیه السلام ته به ووایي چې صرف یو سواع وربشې دي او یو وړوکی چیلوګی دی، ګورې پوه به یې کړي، خبره به ورته وکړي، هسې نه چې ما ملامته کړي بیا کور کې. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی ښه. جابر رضی الله تعالی عنه چې واپس لاړو، نبی علیه الصلاة والسلام ته غلي په غوږ کې وي، وی د الله پاکه پیغمبره ما ډوډۍ کړې ده، دا چې ما سره ډوډۍ وخوري، خو د الله پاکه پیغمبره صرف یو سواع وربشې دي، یو وړوکی چیلوګوټې مې حلال کړی دی، نور څه شته دی نه. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایله هلکه راځئ جابر ډوډۍ کړې ده، راځئ جابر ډوډۍ کړې ده. جابر رضی الله تعالی فکر کې پرېوتو. بیبي چې ګوري اوس صحابه کرام په زرګاو صحابه کرام را روان دي ډوډۍ له. بیبي سره فکر شو چې جابر خبره یې راکړې ده، ښه ما پې پخلی کړی چې نبي علیه السلام ته به ده ورته څه ویلي نه دي، دا به څه کېږي، دا به څه کېږي. خو جابر رضی الله تعالی ته نبی علیه السلام وفرمایل ته زموږ نه مخکې لږ په منډه ورشه، ته ورشه بیبي ته دې ووایه چې ډوډۍ لا پخومه او د پتیلې نه د غوښې نه سر مه اوچتوه. وی ټیک ده. نبی علیه السلام چې صحابه کرام سره روان شو، بیبي ورته وایي تا ته ما څه ویلي، تا ته ما ویلي نو چې نبی علیه السلام به خبر کوي، وګوره څومره صحابه کرامو سره را روان دي. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورته ویلي دي، ما ورته چې صرف 3.5 کیلو وربشې دي، یو وړوکی چیلوګی، وی تا ورته ویلي وي او وی بیا ټیک شو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام به پوهېږي په خپله. ښه نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه راغی که نه،
او جابر رضی الله تعالی بیبي ته ویل وی ته ورسره ملګرتیا وکړه او ډوډۍ پخوئ تنور کې ډوډۍ پورې کوئ تودې راوړئ په خپله یو کاسه راواخسته سمسۍ نه کاسه راواخسته صحابه کرام په خپله کېنول کاسه راواخسته په کاسه باندې د پتیلې نه سالن راخلي او په خپله ډوډۍ وړه کوي په کاسو کې ماتې او شوروا پې د پاسه اړئ په خپل لاس مبارک باندې په پتیلې نه په کاسه کې سالن رالي ډوډۍ ماته کړي په کاسو کې په هغې باندې غوښه او شوروا اړئ کسان کېني ډوډۍ خوري کسانو ته وی کېنئ ډوډۍ خورئ جابر رضی الله تعالی ته ورته کله فرمایل که نه وی لږه ده نبي علیه السلام وفرمایل وی ډېره زیاته ده ډېره زیاته هېڅ خبره نه ده ډوډۍ تمامو صحابه کرامو ډوډۍ وخوړله یو روایت کې راځي 100 کسانو وخوړه 3.5 کیلو وربشې څو تنو وخوړي بل روایت کې راځي وایي 3000 کسانو او 3000 واړو کسانو خوړلي ده غزوه خندق کې څو تنه کسانو 3000 وایي 3000 کسانو یو چیلي ګوټې او دا رنګ 3.5 کیلو وربشي د دې نه 3000 کسان ماړه شو چې کله ماړه شو نبی علیه السلام جابر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی په خپله یې وخورئ اوس په خپله یې وخورئ جابر رضی الله تعالی چا تپوس کوي دا څومره کسانو ډوډۍ خوړلې وه جابر رضی الله تعالی ته فرمایل وی قسم په الله کو 100,000 کسان وی هغه ته مړېدل 100,000 کسان وی هغه ته څه کېدلو مړېدل وی ځکه چې نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره واپس شو که نه زمونږ وړه په حق کې حالت باندې و او د غوښې چې کومه پتیله وه هغه شانتې د غوښو لا جوش و ډکه وه وی چې نبی علیه السلام رخصتېدو وی چې جابره د قادسالۍ ورځې دي خلک وګورې په دې ګاونډیانو ته وتقسیم که وویشه په ګاونډیانو هم ډوډۍ تقسیم کړه دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه دې کسانو ډوډۍ وخوړله اصل کې یو خبره به دګي چې کله جابر رضی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل که نه وی ډوډۍ لږه ده ډوډۍ څه ده نو نبی علیه السلام ورته جواب څه ورکړو وی ډېره ده لږه نه ده څه ده ډېره ده د دې علما لیکي وی د چا ډوډۍ له چې لاړ شي د هغې سپکاوی به نه بیانوي د چا ډوډۍ لاړ شي د هغې سپکاوی به کو ډېر کمزوری شی پخ کړی دی ډېره لږه ډوډۍ ده هغه ته وایي الحمدلله وایي تا ډېر ځان ستړی کړی دی ډېره ښکلې ډوډۍ دې کړې ده ډېره خوږه ډوډۍ ده د چا د ډوډۍ به سپکاوی نه بیانوي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د چا واده له لاړ شو یا د چا خیرات له لاړ شو که نه او ښه ډوډۍ وخورو ځان ترې موړ کړو چې بار ته راوځو که نه یو ټوخی وکړو د ده دې الله وي خو باسي سړی څه بټې وریجې پخ کړې وي څه ګندې پخ کړه هلکه چې نه شي کولی سره وایي خیرات کوي داسې وایي که نه وایي کله کله پکې وایي مړه میخه حلاله کړې وګورې څه خواره میخه حلاله کړې په مجمع کې تش چمبړان پراته وو دا خبرې کوي که نه ډوډۍ وخوري کله وایي بټې پخ کړي دي کله وایي خواره میخه وه کله وایي چېرته مړه مرداره شوي به یا به وایي ناجوړه وه چېرته حلالولو چې خیرات یې پرې وکړو دا خبرې دي زموږ د خلکو ډوډۍ وخوري بار ته راوځي بیا خو زه هم داسې ښه دی مکه چې دا جامې ترې نه ښه وباسي داسې ښه دی ولې زموږ خیرات در کمې د ثواب خیرات دي زموږ خیرات د کمې د ثواب خیرات دي اکثر اوقاتو کې راشي مولي صاحب پلار مې مړ دی نیکه مې مړ دی خیرات پسې کومه زه ورته وایم هلکه خیرات چې کوي دا خلک هسې موړ دی څوک وږي خو نه دي ښه خبره د خیرات وکړه خو دې کې بیا هم ریا راځي دا پیسې یو یتیمانانو باندې ولګوه چېرته به چم ګاونډ کې به د یتیمانانې دا پیسې په هغې ولګوه چېرته قرضدار به د قرض بد راوستې دا غله ورکه دا پیسې په مسجد کې ورکه دا پیسې په مدرسه کې ورکه یاره مولوي صاحب ښه ده خو خلک وایي چې به پلار پسې اډو دوړه ونه کړه نو ښه خبره ده خلک به وایي چې به پلار پسې اډو دوړه نو هندو ستړی خدای ناراضه هندو ستړی خدای ناراضه ستا پیسې لاړې او پلار ته دې هېڅ شی ونه رسېدو هسې دې خلک موړ کړو پلار ته تا چې دا وي یاره خلک وایي چې اډو لوګې پسې ونه کړه اډو دوړی پسې ونه کړه دا ته د الله د رضا دپاره کوي مخکې ورځ کې ما ته هلته مسله راغلې وه به هر حال ما ته مولي صاحب کومه خبره بهتر ده نه بهتر دا چې په جومات کې ورکړي یا په مدرسه کې دا پیسې ورکړي بیا خبر شو موږ سړي خیرات کړی دی هلکه مې خیرات دی ویلې کو تا ته خو ما داسې ویلي وي مړه ترورانې مې وي هغې وي چې سوال نه پیدا کېږي دا پیسې ته بل ځای ورکړي دا خلک به څه وایي دا خلک به څه وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه ترورانو مې چېرته منله ما ورته کورو چې وستا صاحب داسې وي خو هغوی نه منله نو ما چېرې دا خیرات وکړو که هغه ته رسې که نه رسې خو خلکو ته خو به شو دکه خبره ده ښه د ځان نه مخکې څه وکئ یقین په الله وکړو دا بچي در پسې کوي دکه خبره کوي چې خلک وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه دکه کار در سره کوي دکه کو خیرات در پسې کوي دغه خبره به کوي چې دا خلک به وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه ځکه پسې کوم تا ته ثواب در رسي نه د سره درته هم نه در رسي خو د خلکو د خوشحالولو دپاره وکړو نو ته چې خیرات په دې نیت باندې کوي نو خلک به در پسې خود خبرې کوي نو څوک وایي مرداره یې پخ کړې وه
او څوک وایي تسټ یم بړانو په مجمع کې او څوک وایي بټې پخ کړې وي او څوک وایي لوګۍ پکې بند کړی و او څوک وایي ډلې پکې اچولي دي او څوک وایي خېټه راله خرابه کړې ده دکه به درپسې بیا کوي چې داسې خیراتونه ته کوي ښه خبره داره چې دا پیسې راواله یو لاس تر بله خبر نشي دا په مدرسه کې ورکا دا په مسجد کې ورکا په مسجد کې به د مونځ پوزې نه او دی وایي زه خیرات کوم ٹھیک شو که ته ورته ویله که د مونځ جومات له به پوړونه واله نو جومات له به پوړونه والم خو بیا دې نه خلک نه خبرېږي که نه ٹھیک شو دا ثوابونه نه کېږي نو بهرحال خبره مې درته څه کوله نبي علیه السلام عادت مبارک دا و چې د حلال سیز نبي علیه السلام چېرته بد نه دی ویلي حدیث مبارک کې راځي وایي د نبي علیه السلام به یو شی خوښ و هغه به یې پخپله وخوړو چې خوښ پی نه نو نه به یې وي چې خوښ بس خاموشه به شو زه نه خورم بس دوره به ویل یو شی به یې خوښ نه و نو نه خورم دا به یې نه وي چې دا داسې دی دا داسې دی د حلال سیز نبي علیه السلام بد نه دی بیان کړی چې حرام و نبي علیه السلام به د هغې نه منع کوله نو دا صفت په ځان کې پیدا کوي چې چا در له ډوډۍ وکړه ودې خوړه روح وتي صفت یې کوه بد یې مه بیانوه کو ډېر کمزوری سیز و بیا هم صفت کوه بدو مه بیانوه دا ډېر د نمک حرامه سړي کار دی چې کم ځای کې ډوډۍ خو هم خوري او بیا پسې بد هم وایي دا ډېره نمک حرامي ده دا ډېره غلطه خبره ده چې کوم ځای کې ډوډۍ وخوړه بیا په هغه پسې بد مه وایه د هغه به دغه وسه چې کومه ډوډۍ تاله تیاره کړې وه ووایه الله دې ورله اجر ورکړي بهرحال د غزوې خندق واقعه مې شروع کړې او په نیمه کې پاتې شوه نو نبي علیه السلام جابر رضی الله ته فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره لږه غونته ډوډۍ ده نبي علیه السلام وایي لږه نه ده ډېره زیاته ده ډېره زیاته ده نو نبي علیه السلام به چې چېرته هم ډوډۍ خوړل د هغې به یې صفت کو